السلام علیکم د پی ټی وی پښتو خبرونو سره زه الیاس کاکړ د کاروبار پر پیل باندې په سٹاک مارکیټ کې په زړه پورې زیاتوالی څرګنده شوی دی او په سل انډیکس کې د تاریخ ولوړې کچ ته رسیدلی دی چې په سل انډیکس کې د 830 پوینټونو زیاتوالی راغلی دی. سل انډیکس د 70 تر حد هم تیر شوی دی. وزیر اعظم محمد شهباز شریف غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې شتمن خلک به ټیکس ورکوي او د ټیکس غلا کوونکو او نه ورکوونکو سره به هیڅ ډول رعایت ونه کړل شي. زموږ لومړی پاملرنه د ټیکس په کچه کې کمبود او په چوکاټ کې زیاتوالی راوستل دی. هغه وویل چې په بجټ کې پر غریب او منځنۍ طبقه باندې لږ ټیکس ایښول شوی دی. د فیډرل بورډ اف ریونیو په کاري واک د زیاتوالي د ډیجیټلایز کولو لپاره وسایل ورکول شي. د مذهبي چارو وفاقي وزیر چودري سالک حسین له سعودي هم منصب سره ولیدل او د حج په اړه چارو باندې خبرې وکړې. وفاقي وزیر وویل چې سعودي حکومت هر کال د حج په انتظاماتو کې نوي اسانتیاوې رامنځته کوي. د حج او عمرې سعودي وزیر وویل چې د پاکستان حج میشن هر ډول مرسته او ملاتړ به وکړل شي چې په مینا او د عرفات په میدان کې د پاکستانیانو حاجیانو صاحبانو هر ډول اړتیاو په پام کې وساتل شي. د حج مناسک بلنن څخه پیل کیږي او په مینا کې د نړۍ تر ټولو تنبوګانو هرزي آبادی جوړه شوې ده. حاجیان صاحبان بدلته د سهار ماپښین مازیګر ماښام او ماخستن لمونځونه ادا کوي. د لوی اختر د میاشتې په 9 ورځ به سهار حاجیان صاحبان د حج د لوی رکن په عرفات کې د ناستې لپاره د عرفات میدان ته ځي چې 1,60,000 پاکستانیان به د حج فریضه ترسره کوي. د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی د جے یو هائی له مشر مولانا فضل الرحمن سره لیدلی دی. محسن نقوی پر مولانا فضل الرحمن پوښتنه وکړه او د جے یو هائی د سرمشر لپاره د نیکو هیلو څرګندونه وکړه. هغه ویل چې موږ ته د روغتیا او سلامتیا لپاره دعا کوو. هغه زیاته کړه چې موږ له مولانا فضل الرحمن سره موږ د 15 کلن هډیکو درناوي تړون لرو. پر روان مالی کال کې د پنجاب لپاره 15,440 ارب کالداري په ټیکس فری بجټ کې شامل کړل شوی دی. د کلنی تحقیقاتي پروګرام لپاره 842 ارب کالداري ټاکل شوی دی. تر 100 پوینټونو وزیاتو غاروونکو صارفینو ته په مفت توګه د سولر پینلانو ورکولو پریکړه هم شوې ده. تر 15 مرحلې پورې کورونو جوړولو لپاره پورونه ورکول کیږي. د تعلیم د لپاره 690 ارب کالداري او د روغتیا لپاره 590 ارب کالداري ټاکل شوی دی. د محیوب کسانو لپاره هم چیف منسٹر یو پروګرام پیلوي. د پنجاب بجټ کې د کرنۍ ترڅنګ د ساریو او نورو څانګو لپاره د خرچونو اعلان هم شوی دی. له 1 ګریډه څخه تر 14 ګریډه پورې د ملازمینو په تنخواو کې 25% او له 19 ګریډه څخه تر 22 ګریډه پورې په تنخواو کې 20% زیاتوالی راغلی دی او پنشنرانو ته په 15% زیاتوالی ورکول شي او تر لږه په میاشتنی اجرت او 10,000 کالداري ټاکل شوی دی. د بلوچستان حکومت او روش پاکستان تر مابین د کیسز په ملتیا د ځانګړو ناوړو ناروغیو د درملنې لپاره د مرستې په لړ کې دوايانې ورکولو معاهده وشوه چې په ګرانې دوايانې په ناروغانو ته په مفت توګه ورکول شي. د جمعرات په ورځ په یاداشت باندې د لاسلیک غونډه په وزیر اعلی سکرټریټ کې وشوه. د بلوچستان د روغتیا محکمې سپیشل سکرټري مجيب الرحمن کمبرانی او د روش پاکستان منیجنګ ډایریکټر حافظه شمسی لاسلیکونه وکړل. پر دې مهال د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بگټي او د روش پاکستان او صوبایي حکومت سره اړه لرونکو چارواکو هم موجود وو. غونډې د روش پاکستان منیجنګ ډایریکټر وویل چې د روغتیا په لړ کې د بلوچستان حکومت نظرستاني وړ دی. په غریبانو ته دوايانو ورکولو معاهده یو تاریخي ګام دی چې ګډ باید سم د لاس او غریبانو ناروغانو ته رسیږي. د بلوچستان د روغتیا د محکمې سپیشل سکرټریټ مجيب الرحمن کمبرانی وویل چې د معاهدې په رڼا کې به ګرانې دوايانې د کاسټ شیټرینګ په رڼا کې واخیستل شي چې په هغه کې به 50% روش پاکستان او 40% د بلوچستان حکومت ادا کوي چې د کینسر او نورو ناوړو ناروغیو درمل په ناروغانو ته مفت ورکول کیږي. وزیر اعلی بلوچستان میر سرفراز بگټي د صحتمند د هلو ځلو ودې لپاره د سپورتس کلندر تیارولو د ځوانانو ترقی لپاره د کلنی سپورتس کلندر تیارولو هدایت کړی دی. په کوټه کې د ځوانانو د پالیسي 2024 د جاج غونډه د هغه وینا و چې ځوانانو ته ښه تعلیم روزګار او ترقی د موقع ورکولو ضروری دی. ځوانان به صحتمند د هلو ځلو مصروفه ساتلو لپاره جامع یوت پالیسي جوړول دي. په غونډه کې شهید سراج رسانی فوټبال او شهید فضل باری کرکټ ټورنمنت کولو په اړه هم پریکړې وشوې. او اوس پر دې مهال پښتو خبرونه پای ته ورسېدل او مشترک کړئ. اجازت د خدای په امان.